پاکستان چې د یو غیر متجانس هیواد دی که نه، کلتور دی یو ځای دی، خاوره دی بل ځای ده، مذهب دی بل ځای دی، قومي هغه پکې نشته، پیوستون پکې نشته. د اسلام په نامه باندې یو شی جوړ کړی نو هغه هم چې دغه جعلي او ونه چلېده نو هغه سیره هم رسوا کېږي خلکو ته. نو عجبه خبر خو دی که د پوځ مشر عاصم منیر وایي چې افغانستان ولې له کفارو نه وسله اخلي، تی لکه چې مسلمان نه اخلي. او ته چې ورسره شپه ورځ ناست یې، کور دی په لندن کې ده، کور دی راکړه ورکړه دی هلته ده، قانون دی د انګریز ده، وسله دی د انګریز ده، پیسې دی د بهر دي، نو ته تا ته شرم نه ده، بیا افغانانو ته شرم ده. دا په دې خاطر چې دی فکر کوي چې د افغانانو مذهبي احساسات اوس په هغه مرحله کې دي چې سیاست په سیاست ډېر غالب دي، دی به اوس نه پوهېږي. نو ورور افغانانو په ټولو شیانو پوهېږي، اوس سر اخلاص ده چې هر چا نه وسله موږ ترلاسه کېږي د پاکستان په ضد یې باید واخلو، او دا سیاسي شعور باید ولرو. دا پیغورونه نه دلته ته روژه ونیسه بس بیا زه ته به راشي د یو امام تر چتر لاندې به روژه ماتې کوو، بیا درته معلومیږي ستا کې د اسلام څونه جوهر شته.